بسم الله الرحمن الرحیم. درنو میرمنو، یو ځل بیا ښه راغلاست د سوداګرۍ د زده کړو بلې برنامې ته. هیله لرم چې تر پایه له موږ سره پاتې سئ. او د دې پروګرام موضوع د مالي راپورونو تحلیل دی. موږ به په دې بحث وکړو چې مالي راپور څه شی دی او ولې د هر کاروبار لپاره مهمه دی. کوم ډول مالي راپورونه شتون لري او څنګه د همدې راپورونو په مرسته تاسو کولی شئ خپل کاروبار په سمه توګه وڅارئ او سم تصمیمونه ونیسئ. او باید یادونه وکړم چې دا موضوع د مالي پلان جوړونې او د سوداګرۍ د مدیریت له اساسي برخو څخه ده. ځکه هیڅ کاروبار پرته له دقیقو مالي معلوماتو نشي کولی پرمختګ وکړي. اوس راځو دې ته چې مالي راپور څه شی دی او څه شي ته موږ مالي راپور وایو. مالي راپور چې په عملي اصطلاح کې د مالي حسابونو صورت بلل کېږي. هغه رسمي سند دی چې د کاروبار مالي وضعیت په بشپړ ډول تشریح کوي. همداراز په دې راپور کې دا څرګندېږي چې کاروبار څومره عاید لري، څومره مصرف لري، څومره ګټه کوي او څومره زیان یې کړی دی، او همدارنګه د پیسو جریان یا نقدي حرکات څنګه روان دی، یعنی پیسې څنګه کاروبار ته داخلیږي او څه ډول ترې وځي. نو مالي راپور د کاروبار د حالاتو بشپړ عکس وړاندې کوي. اوس راځو دې ته چې ولې مالي راپور مهمه دی. کله چې تاسو خپل مالي راپورونه تحلیل کوئ، نو تاسو د خپل کاروبار له حقیقي وضعیت څخه خبرېږئ. تاسو په دې پوهېږئ چې کاروبار ګټه کوي او که زیان، او همدارنګه پوهېږئ چې پیسې په کوم ځای کې مصرفېږي او له کوم ځای څخه راځي. دا تاسو سره مرسته کوي چې د پیسو جریان کنټرول کړئ او د بې ځای لګښتونو مخه ونیسئ. همدارنګه د مالي راپور په مرسته تاسو کولی شئ د راتلونکي لپاره ښه او دقیقه پریکړه وکړئ. ځکه هره پریکړه باید د معلوماتو پر اساس وي، نه د حدس او ګمان پر اساس. مالي راپورونه ډیر وخت کاروبار له سقوط او ناکامۍ څخه ژغوري. ځکه چې کله تاسو خپل راپورونه په منظم ډول ګورئ، نو د ستونزو مخکې له دې چې لویه شي نیولی شئ. اوس راځو دې ته چې د مالي راپورونو ډولونه څو دي او څو ډوله لرو. 3 اساسي راپورونه ډیر مهم دي. لومړی د ګټې او زیان راپور، دوهم د ترازنامې راپور، او دریم د نقدي جریان راپور. د ګټې او زیان راپور تاسو ته ښایي چې په یوه ټاکلي وخت کې کاروبار څومره عاید کړی او څومره مصرف یې کړی او پایله کې ګټه ده او که زیان. د ترازنامې راپور ستاسو د کاروبار شتمني، پورونه او سرمایه ښایي. یعنی دا راپور دا درته وایي چې تاسو څه لرئ، څه پوره وړي یاست او ستاسو خالصه سرمایه څومره ده. او همداراز د نقدي جریان راپور بیا دا ښایي چې پیسې څنګه په کاروبار کې داخلیږي او بیرته څنګه ترې راوځي. دا راپور ډیر زیات مهمه دی ځکه ډیری کاروبارونه د همدې برخې له ناسم مدیریت څخه د نقدي پیسو له ستونزې سره مخ کیږي. اوس غواړم یو بل مثال درته وړاندې کړم، البته یو عملي مثال. یوه ښځه چې د خیاطي کاروبار لري، ښه خرڅلاو هم لري او مشتریان هم ډیر زیات دي، خو بیا هم د نقدي پیسو له ستونزې سره مخ ده. کله چې وضعیت وڅېړل شو، نو معلومه شوه چې دا د هغې د ګټې او زیان حالات ښه وو، خو نقدي پیسې یې نه وې، ځکه ډېرې پیسې د مشتریانو په پور کې بندې وې او همدارنګه د خامو موادو او نورو لګښتونو پورونه یې هم درلودله. هغې وروسته پریکړه وکړه چې خپل مالي راپورونه جوړ کړي، یعنی د ګټې او زیان راپور.
د اعتراضنامې راپور او د نقدي جریان راپور یې منظم کړ. د همدې راپورونو په مرسته هغې وکولای شوای چې پوه شي چې پیسې یې چیرته بندې دي او چیرته بې ځایه مصرفیږي، او وروسته یې خپل کاروبار منظم کړ. نو له دې مثال څخه موږ زده کړه کوو چې یوازې خرڅلاو کافي نه دی، بلکې د حسابونو نظام ډیر زیات مهم دی. اوس د نقدي جریان راپورونو ته لا زیات اهمیت ورکړو. دا راپورونه بیا نور تاسو ته ښایي چې هره ورځ څومره پیسې کاروبار ته داخلیږي او څومره ترې ورځي. دا تاسو سره مرسته کوي چې د نقدي کمښت مخه ونیسئ، ځکه ډیر کاروبارونه ګټه کوي خو بیا هم پیسې نه لري، او د هغې دلیل هم دا وي چې نقدي جریان یې خراب دی. همدارنګه د اعتراضنامې راپور تاسو ته دا ښایي چې ستاسو کاروبار په کوم حالات کې دی. آیا ستاسو شتمني زیاته ده که پورونه؟ او د ګټې او زیان راپور به تاسو ته ښایي چې تاسو په مجموع کې پرمختګ کوئ او که تاوان کوئ. نو که دا درې راپورونه په منظم ډول وڅارل شي، ستاسو کاروبار به ډیر قوي شي. اوس ځینې مهمې نښې هم شته چې باید ورباندې وپوهیږو، چې له مخه تاسو ته د خپل کاروبار حالات درکول در زده کوي. که تاسو دوامداره ګټه لرئ، کافي نقدي پیسې لرئ او پورونه مو کم وي، نو دا ښه حالات نشانه ده. خو که تل پورونه زیات وي، نقدي پیسې کمې وي او زیان هم موجود وي، نو دا د خطر نښه ده او باید ژر اصلاح سي. د عملي کار لپاره باید تاسو هره ورځ خپل عاید او مصرف ثبت کړئ. هره ونې یو ځل خپل مالي حالات وڅارئ او هره میاشت بشپړ راپور جوړ کړئ. همدارنګه ډیر مهم اصل دا دی چې شخصي پیسې د کاروبار پیسو سره مه ګډوئ، ځکه دا حسابونه ګډوډي رامنځته کوي او همداراز د ناکامۍ سبب کیږي. همدارنګه باید د بې ځایه لګښتونو لپاره ځانګړی حساب ولرئ چې هر کوچنی مصرف پکې ثبت شي، ځکه ډیر وخت کوچني لګښتونه په مجموع کې لوی زیانونه جوړوي. تاسو به لیدلی وي چې ډیری کاروبارونه د همدې له امله ناکامیږي چې حسابونه یې سم نه وي، اسناد نه ساتي او مالي راپورونه نه جوړوي. نو که تاسو غواړئ خپل کاروبار قوي کړئ، باید مالي راپورونه یو عادت وګرځوئ. د ګټې او زیان راپورونه تاسو ته ستاسو د کار نتیجه ښایي. د اعتراضنامې راپورونه ستاسو د شتمنۍ او پورونو حالات ښایي، او د نقد جریان راپورونه ستاسو د پیسو حرکت ښایي. د دې ترڅنګ څو مهمې پوښتنې هم شته چې باید ورباندې فکر وکړئ. که ستاسو خرڅلاو کم سي، څه به کوئ؟ که د موادو قیمتونه لوړ شي، څنګه به خپل کاروبار ساتئ؟ که تاسو د نوي وسایل یا ماشین اړتیا پیښه شي، نو له کوم ځای به یې تمویل کوئ؟ او که تاسو قرض واخلئ، نو څنګه به یې په وخت بیرته ورکړئ؟ د دې پوښتنو هدف دا دی چې تاسو په عملي ډول فکر وکړئ او د مالي مدیریت مهارتونه مو قوي سي. نو په پای کې باید ووایم چې د مالي راپورونو منظم تحلیل ستاسو کاروبار له خطر څخه ژغوري، تاسو د سم تصمیم نیولو توان درکوي او ستاسو د کاروبار د دوام او پرمختګ سبب کیږي. مننه چې له موږ سره پاتې سواست. د خدای په امان ښې چارې.